سلامونه ملګرو د کرم خان مینه والو زما پیژنګلو زه ډېر په باور باندې تاسو ته یو دغه میسج درکوم چې ما د کرم خان Kdot by کرم خان نه دا سپلای او دا کپړې راوړي یقین وکړئ دونه بهترینه کوالټي د سټپ په حواله باندې د سټیچینګ په حواله باندې کدا سپلای دي او کدا کپړې دي دا دومره بهترین دي چې زه تاسو له یقین درکوم باور درکوم د دې هغه یو لوګو هم ده چې ستاسو باور زموږ ګټه ده دې کې شک نشته نو زه پکې داسې ووایم چې کرم خان بنیادي طور انتهایی ایماندار او د هر پیړ سره مثال د خپل پیړ کې الله دغه دې طرفولی دی نو مینه یې کړې ده دې ته د جنون دغه ده پورې نه چې هر کار کوي په هغې کې د هغه یوازې د ځان مقصد نه وي د قام او د خلکو د خدمت او دغه جذبې نو په دې وجه باندې الله پاک هغه دغه مقام ورکړی دی په دې څیز کې هم پرفیکټ کپړه بهترینه سټیچینګ بهترین هغه د سپلو دی هغه د کپړو دی نو تاسو کولی شئ چې په ډېر او په ډېر مناسب قیمت باندې دغه د هغې چې کوم سیلونه دي هغې ته اډر وکړئ او ترلاسه یې کړئ هغې نه ډېره مننه خوشحاله اوسئ د Kdot ډېرو زیاتو قدرمنو مینوالو زه کرن خان تاسو ټولو ته هرکلی وایم Kdot چې تر اوسه پورې څومره خلکو هم په یوټیوب باندې سبسکرایب کړی دی د هغوی منندوی یم په فیسبوک باندې چې چا مونږ فالو کړي او لایک کړي او د هغوی منندوی یم دغه شانتې انسټاګرام دغه شانتې ټیک ټاک او زمونږ په واتساپ چې د نړۍ د مختلفو هیوادونو نه څومره هم ملګرو د توکو لپاره غوښتنه کړې ده که هغه زمونږ سپلای دي که پنجدارې سپلای دي که نوروزي دي که نوابي چپلیبوت دي که چا وسکټ جوړ کړی دی او که چا زموږ سره کالي جوړ کړي دي په آرډر باندې که هغه د نارینه وي او که د زنانه وي د هغو ټولو منندوی یم د دې ترڅنګ زموږ سره د ماشومانو ډېر ښایسته ښایسته فراکس راغلي دي او ډېر د دې موسم مطابق دي د 4 کالو نه واخله تر د 10 کالو پورې د ماشومانو دپاره په دې کې زموږ سره سایزونه موجود دي تاسو هم کولی شئ چې د لوی اختر دپاره د روان لوی اختر چې دی دا د ټولو بختور وي په وطن کې د امن وي سوکالي دي وي سوله دي وي د لوی اختر دپاره تاسو که د نړۍ په هر هیواد کې هم یې نو زمونږ په Kdot کې وګورئ کم توکي مو خوښېږي مونږ تاسو له ستاسو په ناپ جامې هم ګنډو کالي د لګنډو دغه شانتې د زنانو کلتوري افغاني کالي هم مونږ ګنډو په بهرو هیوادونو کې چې ورته زمونږ پښتنې زنانه پنجابي کالي وایي که د هغې ډیزاین تاسو مونږ ته راولېږئ زمونږ په ډیزاین کې که ستاسو خوښ نه شي تاسو خپل ډیزاین مونږ ته رالیږلی شئ مونږ به د خپل کاریګر سره مشوره کوو که هغه تاسو ته جوړولی شي مونږ به ستاسو نه وخت اخلو همهغه څیز به تاسو له ارومرو مونږ جوړو دغه شانتې زموږ سره پنجدارې سپلۍ دي زلمي سپلۍ دي دا پېشاوري چپل ورته هم ویلی کېږي سواتي چپل هم ویلی کېږي 400 والې سپلۍ هم ویلی کېږي زمونږ په سپلو کې د کمال خبره دا ده چې دا میډیکیټډ دا نرمې دي دا د هر عمر د خلکو دپاره دي نو تاسو به پکې خپه هم ارامه محسوسوئ او تاسو به پکې خوشحاله هم یې او پایدارې هم دي دغه شانتې پکې دا واشیبل دي تاسو یې وینځلی شئ خو د دې وینځلو دپاره لازمي ده چې تاسو لږ شانتې په صرفو کې د اوبه ګرمې کوئ او صرف پکې واچوئ او لږ په هغې باندې دا ووینځئ نو دغه به ستاسو هغه د سپلۍ هغه رنګ بیا راتازه شي نو دغه ټول توکي د دې ترڅنګ د زنانو شالونه د نارینهو څادرې شړۍ پکولونه مفلرې دغه ټول څیزونه په Kdot کې تاسو ته میلاوېدلی شي تاسو هم کولی شئ د خپل مصروفه ژوند نه که لږ غونډه کې وخت وباسئ د Kdot سوشل میډیا ته سر ورښکاره کوي که هغه یوټیوب دی که فیسبوک دی که انسټاګرام دی که ټیک ټاک دی نو په دغه کې به تاسو ته ستاسو د کورني استعمال بلا توکي میلاو شي زه باوري یم چې ستاسو به دغه خوښېږي او په آنلاین کې فایده دا ده اکثر مونږ داسې کوو چې د کور نه راوځو د یو شیز د اخیستو دپاره او 100 څیزونه واخلو 100 واخلو خو هماغه څیز زموږ نه پاتې شي نو تاسو چې کم رنګ کم کلر کم سایز کم سټایل په Kdot کې وګورئ او مونږ ته آرډر راکړئ نو ارومرو هم هغه څیز به مونږ تاسو ته د نړۍ هر هیواد ته در رسو او ستاسو به نور فضول مصرف هم نه کېږي دغه ستاسو خپل برانډ دی پښتون برانډ دی Kdot تر اوسه پورې چې روان دی ستاسو په ډاډ باندې روان دی چا چې تر اوسه پورې په Kdot کې څه هم اخیستې دي د هغو ټولو زه منندوی یم
کور ودان مننه کوم چې زمونږ دغه سوشل میډیا فالو کړی دا زمونږ د کار نه د روزګار نه د ډیزاینونو نه خبرېږي د ټولو زیاته مننه کوم کور ودان ستاسو په ډاډ باندې به کې ډاډ مخ په وړاندې ځي نو تاسو کولی شئ چې خپل ډیزاین هم زموږ سره شریک کړئ که هغه کالي دی که واسکټ دی یا دا کم توکي چې ما یاد کړل موږ به پوره هڅه کوو چې دا ټول څیزونه تاسو له په اصلي میټیریل کې جوړ کړو که هغه سپلای دی نو په اصلي سرمن کې به یې دله جوړو که دغه شانتې بوټان دي که دغه شانتې کالي دي چې په ښه کپړه کې دله جوړ شي که کپړه انسان ډېره زیاته ښکلې واخلي او خرابه یې وګنډي هم خوند نه کوي او که ډېره خرابه واخلي او ډېره ښه وګنډي بیا هم خوند نه کوي نو موږ به هڅه کوو چې خپل معیار برقراره وساتو او تاسو ته معیاري څیزونه ستاسو تر کوره ستاسو تر وره او ستاسو تر دره راورسو د خبرو مقصد مې دا دی چې تاسو په کډاټ باندې په خپل پښتون برانډ باندې پوره باور کولی شئ او زموږ واتساپ ته زموږ سوشل میډیا ته موږ ته اډر راکولی شئ فرمایش راکولی شئ غوښتنه کولی شئ موږ به ستاسو خوښ کړی شوی توکې تر ستاسو وره تر ستاسو دره ارومرو در رسو ځکه چې ستاسو باور زموږ ګټه ده